زما د وطن نظام د خړو اوبو ډنډ دی زما د وطن نظام د خړو اوبو ډنډ دی سپک پکې پسه ګرځي درانه پکې ډوبېږي د خدای بخښلي مولانا خانزیب صاحب پارتاجیاتي ناسته کې راغونډې شو ډېرو عزتمندو غیرتمندو السلام علیکم یقینا چې د مولانا خانزیب صاحب مرګ یا زموږ جدایي دا د هغه د خاندان یا د باجوړ د حق خلکو پورې محدوده نه ده نن هغه ټولو باشعوره انسانانو وجړل هغه که د پښتونخوا یا په پاکستان کې د هرې سیمې سره تعلق ساتو ما یو ځوان کوټ فیسبوک باندې بیګا چې زه د خپل ورور کار یم کې یوازې بچی یم چې زه سره د خاندان نه ټوکړې ټوکړې شوی وې خو زما ټول خدای پاک مولانا صاحب ته ورکړی وی دا احساس لرونکي یا د احساس ورکوونکي خلک د باچا خان په فکر او د مولانا صاحب په منطق کې دانشورو په تعلیماتو پوه شوي دي او په هغې باندې د خپل د ژوند د تګ دپاره روان دي او مرګ ته هم تیار دي بدقسمته یو ډېر لوی علمي اواز یو ډېر لوی د پوهې اواز ډېر د پښتو او د غیرت اواز د نن اواز د پښتون خاورې د پښتون وطن مجنون د پښتون قام په سباوون مین خپل جان خپل ځان ولاړه د دې قام او د دې وطن دپاره زمونږ نه جدا شو خو د تاریخ په پاڼو کې به تر قیامته پورې مولانا خانزیب صاحب د اسمان د ستوري په شانتې مخامخ ښکارېږي دا زمونږ ایمان دی او موږ غواړو هم هر انسان چې رب العالمین دی که د دنیا نه یو سړی خو به خامخا ځي که نن نه یو څه وخت وروسته به تللی خو په تاریخ کې به کم از کم د قیامته پورې ژوندی موږ به نن دا عهد کوو چې د مولانا خانزیب صاحب اواز به جوړېږو څنګه چې مولوي صاحب که په جومات کې ناست و که په حجره کې ناست و که په پټي کې ناست دی که په ګاډي کې ناست دی که چا څه په واده کې شرکت کړی دی نو د هغه هم دقه یو دعوت و چې پښتون قام په خپلو وسایلو پوه شي او غوښتنه یې یوه وه د امن هېڅ څه نه غوښته وزارت یې نه غوښته حکومت یې نه غوښته د دې بېخونده قوم ته هم بیا د احساس هم ورکوو چې نه مو ستاسو وزارت پکار دی نه مو د دغه وطن حکومت پکار دی د دې خپل بچو د دې خپل قام دپاره امن پکار دی لکه مونږه د مولانا خانزیب صاحب نوم په دنیا کې ژوندی پاتې کول غواړو او د خپل قام یا د باچا خان بابا په لکونو په زرګونو د هغې مشرانو چې چا خپل ژوندونه نه د دې لپاره ختم کړي دي د هغو هغه میشن پوره کول غواړو په دې پښتون وطن کې د امن دپاره او د پښتون وطن د سباوون دپاره د پښتون قام د وسایلو دپاره به د مولانا خانزیب صاحب اواز جوړېږو او په مخکې به دغه مشن په مخکې بوځو یقینا چې زه درته خوشقسمته هم ووایم مولانا خانزیب صاحب زما سره یو کار یو نیم کال مخکې شپه کړې وه کلي د هغې یو زما دا خبرې به زما کلیواله اوري ډېر ځوانان موږ سره د دوو درېو بجو به ورسره ناست وو په خدای قسم که دې سړي سفر یې کړی و د ورځې موږ یو غټ پروګرام کړی و په هغې کې شرکت کړی و چې یا زه ستړی کېږم یا ته ماشوم یا ته ځوان یې یا ستا دا خبره مناسب ده او که نه ده یو کس یې داسې پوهه کاوه چې هغه مطمئن شی نه و نو د هغه نه به ته نه بس کوو خوشقسمته یم چې موږ ته پکې دغه ټیم میلاو شوی و یا بدقسمته به درته دا ووایم چې په شپږم تاریخ یې په وټساپ ماته ټلیفون وکړو په هغه ټیم کې شاید چې ما نه دی اورېدلی یا سوات کومه وطن کومه هغه میډیا هم داسې وي یا په دې هم په خدای راته هم په شپږم زه کوم راوتې هم دغه په لال بکس کې مسله پکې نو اته پاتم د دې نه پرېږدو
واتم تاریخ ما دا بلغه خلاني دا قول برضو سلام وشو وجه شو تلاقي وإذا خبر شيء من مشروع تبغى أخذ خسارة سوكا خذ بيبقى وبدو مشوي وتبقى قاعد كيواني بس مثلا قديم وقرم تكمل مسكن فترة لو جالس زمان كتير بدي خبر الشيء دوتن بهال سنشوف يقولوا بي رو تفسير سخبر وكري مرها قشي شيء نو من شام نبي شو بجرو في بندمي هقدمي مناسب تكدا كم بيو إيوه كبد بتصير برابريو تباشا خند فكر مدير دعوام نشتغل بعد كده وشتا ننو مشتاق صوابك خير همي أو دا بتصير با وقتن قام بحساب دمرو إيوه ده خوشو كده چې د مولانا صاحب کوم تک سکاوټې لمبي پکې هم وي او د مولانا صاحب د سوچ لرونکي په څیر کې پکې هم شته کوشش وکړو چې د هغو د خاندان سره د هغو د ماشومانو سره د هغو د مشرانو سره دا غم هم شریک یو خو د خپل روابط د هغو سره تر څو چې ژوندي یو دا ساتو چې کم از کم د هغه بچو ته خو دا احساس وي چې زمونږ پلار چې د چا کوم قام د کوم بچو دپاره د کوم وطن دپاره ځان د شهادت درجې ته ورسو نن په هغه قام کې هم داسې بچي شته چې هغه مونږ د خپل د ورور غونته کې یا د پلار غونته کې د بچو غونته کې مونږ ته مینه هم راکوي جذباتي کېږي سړی لکه چې سړی هر سړی احساس لري یو د داسې قام دپاره چې هغه قام کې دا احساس نه وي مړو ته لګیا یو مولانا خانزیب صاحب په الیکشن کې څو ووټ اخیستی و د هغه د مخابرې سړي ته د نایکانو په وینا د جنسو په وینا څونه ووټ ورکړی شوی دی نن که مونږ ډېر ژاړو خو د هغه په ژوند خو هغه ته هغه احساس مونږ ونه کړی شو کوم چې د هغه حق و په هر حال هغې خبرې ختموم دا واده کوم او دا واده مې ستاسو د هغې ملګري سره هم ده د باچا خندفکر سره هم ده د مولانا خانزیب صاحب د روح سره هم ده او د هر ملګري مې دا تمه هم ده هغه خو لاړه نشته هغه د شاعر هغه یو شعر چې که ښځې شنې وي په قبر وي ولاړې که غلام مړ وم نو راځئ توکۍ پرې راړې که په خپله وي د نوم رمبېدلی په مامو پرې ته وایي د جومات غاړې یا به پوج د دشمن ټوکړې ټوکړې کړم یا به کړم د پښتنې کوڅې ویجاړې